اغي سیاست د باطل د مقابله د پاره کوي اغي سیاست د مسجد او د مدرسې د تحفظ د پاره کوي اغي سیاست زما اوستا د بیبي د سر باندې د لوپټي او د بورقې اچولو د پاره کوي اغي سیاست هم الحمدلله زمونږ د عزت د پاره کوي او اغي سیاست هم الحمدلله د تحفظ ناموس رسالت د پاره کوي الحمدلله دغه شان زمونږ اکا علماو یو میدان هم نه دی پرېښی کاغه د کفارو سره په سنگر کې جنگ دی او جهاد دی نو الحمدلله علما او د علماو ملګری هلته کې د کافرانو سترګو کې سترګې ورکړي دي او د باطل سترګو کې سترګې ورکړي دي او که د مدرسو میدان دی د درس و تدریس نو الحمدلله علماو دغه میدان هم نه دی پرېښی نن چې ستا بچی حافظ جوړیږي او ستا بچی نن قرآن خان جوړیږي او نن ستا بچی عالم جوړیږي نو دا الحمدلله د دغه علماو برکت دی نن چې ستا په کورونو زما کورونو کې د قرآن اوازونو د قرآن تلاوت کیږي نن چې ستا او زما په محلو کې د الله اکبر چغې والی کیږي نن الحمدلله چې زما او ستا بیبیانې حلالې ګرځېږي نن الحمدلله چې زما او ستا په مړو باندې جنازې کیږي نو دا د دې علماو برکت دی ټولو وایي الحمدلله او زما محترم ملګرو که د تبلیغ میدان دی نو هغه علماو نه دی پرېښی علما که په دغه میدان کې نو عوام ورونه تبلیغ نشي کولی ځکه د تبلیغ په شرایطو کې یو شرط دا دی چې هغه به عالم وي نو نن الحمدلله که عام ملګري بستره او ګیت اچولې ده د دغې علماو د برکت اچولې ده او د دغې مولانا زکریا رحمه الله او د مولانا محمد الیاس رحمه الله د برکت اوږې ته هغه بستره اچولې ده او نن الحمدلله که د هغې یهودو او هنودو په سترګو کې سترګې ورکړي دي او نن زمونږ مدارس یې بچ کړي دي او نن قادیانانو ته په میدان کې ولاړ دي نو هغه هم الحمدلله د مفتی محمود فرزند انجمن مولانا فضل الرحمن ولاړ دی او د هغه ملګري الحمدلله ولاړ دي نو نن په سیاسي میدان کې علما ولاړ دي او سیاست هم هغې د کورسۍ دپاره نه کوي هغې سیاست د الهي کلمت الله دپاره کوي هغې سیاست د باطل د مقابلې دپاره کوي هغې سیاست د مسجد او د مدرسې د تحفظ دپاره کوي هغې سیاست زما او ستا د بیبي د سر باندې د لوپټې او د بورقې اچولو دپاره کوي هغې سیاست هم الحمدلله زمونږ د عزت دپاره کوي او هغې سیاست هم الحمدلله د تحفظ ناموس رسالت دپاره کوي الحمدلله ډېر خلک به دا خبرې کوي چې دغه علما د میدان سیاست ته راوتي دي نو دوی کورسۍ دپاره راغلي دي خو زه دغې خلکو ته وایم چې کورسۍ دا مطلوب نه ده کورسۍ الحمدلله په هر ځای کې ملاویږي خو د دغې کورسۍ چې کم مقصد دی او کم مطلب دی هغې مقصد او مطلب ته روا دغه دپاره دی راغلي دي نن زه په پاکستان کې اسلامیه جمهوریه پاکستان چې د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی په دې ملک کې نن د جومات دروانولو فیصله جج کوي او زما حکمران خاموش ناست دی زما وزیران خاموش ناست دي او جج دا فیصله کوي چې دا جومات دې روان کړی شي او د دې جومات په ځای دې د لوبو ګراونډ جوړ کړی شي نو زه دغې جج ته وایم او زه دې حکمران نه دا تپوس کوم چې تاسو په اسلام آباد غونډې کې هغه ځای کې تاسو د مندر هغه منظوري ورکوي د هندوانو او مندر جوړوي هغې له پیسې ورکوي او د سیکانو د ګردواري دپاره ځمکې الاټ کوي هغه اسم نه خو د مسلمانانو جوماتونه روانوي موږ چرې هم داسې حکومت دا خبرې نه منو موږ که حکومت منو نو هغه حکومت منو چې د الله او د الله د رسول په نظام باندې روان وي او چې کوم د انګریز تالی سټ وي یا د یهودو تالی سټ وي او یا د قادیانانو پیروکار وي نو انشاءالله په دې میدان کې به موږ د هغې سره تر اخر وخته پورې جنګېږو که خیر انشاءالله او زه دې قوم ته شاباسۍ ورکوم او دې قوم ته داد ورکوم چې نن تاسو په بلدیاتو کې دغې خلکو ته په مخ باندې سپېړه ورکړله او ښودله ورته چې انشاءالله د کے پی کے علما خصوصا او د پاکستان عوام عموما دا مذهب پسند خلق دي او د علماو سره ولاړ دي او انشاءالله په 2023 کې به هم
بیا د عوام د علماو سره ان شاء الله ودرېږي او دغه باطل خلکو ته به شکست ورکوي. خیري نن فردوس احمد مولانا مدرسه جوړه کړې ده، ستا او زما بچي پکې حافظان عالمان جوړیږي. دا د خپل ځان دپاره نه ده جوړه کړې، دا د الله د دین د اشاعت دپاره جوړه کړې ده، ستا او زما د بچو د علم دپاره جوړه کړې ده. خو زه ډېر افسوس کوم چې زمونږ حکومت سره د مدرسو پیسې نشته، د جوماتونو پیسې نشته دی، د مرکزونو پیسې نشته، د خانقاګانو پیسې نشته دی او د کلبونو پیسې شته دی. زه نن مولانا فردوس احمد هم یو بل ور دبی پیسې چاندي غواړي، هر محتمم پیسې او چاندي غواړي او هغه خلکو نه سوالونه کوي، د خلکو بچو ته علم هم او دین هم ښیي او زمونږ حکومت خاموش دی. نو زه دا ډېر افسوس سره وایم عوامو چې حکومت یې نه جوړوي او د حکومت اهلکار یې نه جوړوي، نو انشاءالله دا مدرسې به موږ آبادو که خیري. خوښ هم ده که نه هم ده خوښه، لاس پورته کې زما محترم ملګرو، موږ به دا مدرسې آبادو، موږ به د دې طالبانو عالمانو خدمت کوو، موږ چې د دې څه ضروریات دي او دا به د الله موږ شکر وباسو چې زموږ مال الله په مدرسه کې قبول کړي، زموږ مال په عالم ولګيږي، زموږ مال په طالب ولګيږي، زموږ مال په مجاهد ولګيږي، زموږ مال د دین دپاره ولګيږي. دا به موږ د الله د دغې نعمت شکر وباسو او د الله د دغه احسان به شکر وباسو. د وخت د کمی په وجه زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم. خو څومره ملګري چې دي انشاءالله خصوصا د مولانا صاحب مدرسه چې دې کې کم کار شروع دی، کم منصوبې دي، هغې کې پوره حصه واخیستلی شي. الله دې موږ او تاسو ته د دین د خدمت کولو توفیق راکړي.